السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول ملګري به راته ښه او جوړ وای. ملګرو، مجیب الرحمن څه کړي دي چې رشید خان ارمان یې سر ټیټی کړ؟ راځو په دغه ویډیو کې معلومات درکوو، خو همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ورو پچونکی مجیب الرحمن د رشید خان ریکارډ مات کړ. رشید خان چې په کم عمر کې 100 لوبغاړي سوځولي وو، اوس لا هغه دغه ریکارډ مجیب الرحمن په خپل نوم کړ او د کوم عمره توپ اچونکی شو چې 100 وکټې په 40 ورځو لوبو کې ترلاسه کړې. مجیب الرحمن که څه هم د 2019 کال په لومړنۍ نیمایي کې ډېر ښه ونه ځلېد، خو وروسته یې کله په آی پی ایل کې د کینګز 11 پنجاب لوبډلې لپاره ولوبېد او 14 وکټې ترلاسه کړې. نو نوموړی د کرکټ پوهانو او کرکټ مینوالو په نظر کې راغی. هغه نه یوازې دا چې د سترو لوبغاړو د سوځولو وړتیا لري، بلکې ډېر اقتصادي توپ اچونه هم ترسره کوي او په اورونو کې کمې منډې ورکوي چې دا یې د ښې توپ اچونې نښه ده. هغه نه یوازې دا چې هند تجارتي لیګ کې ښه وځلېد، بلکې په 40 ورځ بلا سیالیو د بنګلادیش په تجارتي لیګ کې هم هغه ښه توپ اچونه ترلاسه کړه. مجیب الرحمن د 13 کلو او 201 ورځو په عمر کې په 40 ورځو لوبو کې د 100 وکټو ریکارډ جوړ کړ چې دا په دې کې نړیوال او تجارتي لوبې ټوله شاملې دي. تر دې مخکې رشید خان دغه ریکارډ په خپل نوم درلودلو چې هغه د 13 کلو او 360 ورځو په عمر کې په 40 ورځو لوبو کې 100 وکټو ریکارډ جوړ کړی و، خو رشید خان په 16 لوبو کې 100 وکټې اخیستې او مجیب الرحمن بیا په 96 لوبو کې 100 وکټې پوره کړې دي. اوس په کم عمره توپ اچونکو کې چې 100 وکټې په 40 ورځو لوبو کې ترلاسه کړي، لومړی نوم د مجیب الرحمن او دویم د رشید خان، همدارس د پاکستان شاداب خان د 20 کلو او 148 ورځو په عمر کې 100 وکټې پوره کړي. د انګلستان ډي بریکس د 23 کالو او 55 ورځو په عمر کې او د هند چیس پر بومرا د 23 کالو او 50 ورځو په عمر کې 100 وکټې اخیستې دي.